باجوړو داسې کاري ته به وکړې که د اسرائیلو د یهودو نه راغلی چې ودې وې د جنسۍ سړی یم د باجوړ یم په شک په سترګه به درته ګورې لکه څه چل شوی کور دې م رانه وران کړو کور دې رانه ونیو سړکونه مې رانه وران کړه تعلیم هم رانه راکې فیکټري د نوکرین نه راکې که د باډر غږ وکړم چې باډر کلاو کړي کرتارپور دې کلاو کړی لاهور واګا دې کلاو کړي دا ولې نه کلاوې بیا وایي دا د باډرو باس کوي او دا د روزګار باس کوي بیا خلکو ته ښه طرف جوړه شي اوس پاک مجلس به کوو دا کوم چې راټول شوي دا ډېر لوی کار وشو چې د باجوړ په خاوره باندې دونه خلک راټول شو د هر طبقه فکر خلک راټول شو دا موقع دي په سیاست کې کله کله یو موقع برابرېږي دا خدای به موقع برابر کړي چې په خیر راټول شو بم وشو خو شکر الحمدلله څوک مړه شوي دي هغه نن وشوه زه د سید باچا کیسه ته یادوم دا به کوي داسې نه شرم نه کېږي دا درته وایي چې ته کښېنه زه بیا هم وچلم دا صفا وارنینګ درکوي خو که پرې پوهېږي چې پرې نه پوهېږي هغه بیا ځان له خبره ده د ووټونو د الکشنونو د پارټو نه بالاتر خبرې به کوو د سر سودا هم ده او د سر مسله هم ده د کورونو د عزت مسله هم ده سبا به بیا زنانه زموږ لکه شان عزته کېږي چې دا څنګه عزته کوي نو لږ احساس وکړئ لږ احساس د پارټیانو نه راوځئ مسلمانان یو چې د اسرائیلو د یهودو دا هغه ځینې نه یو راغلي دا هم خاوره ده دا هم وطن دی د پاکستان نه بله ورځ د په 14 اګست باندې 75 کاله پوره شو 75 نه زما سپین ږیري به پکې دلته ناست دي چې نب یو د 80 کالو دي د پاکستان د مشران پکې ناست دي په دې خاوره باندې مونږ پاتې شوي یو ژوندي به یو اوس هم او بېعزته کوي هم ګورئ که داسې روان یو چې دا څنګه روان یو بېعزته کوي خو ودرېږو به دا ممبر دا زمونږ ممبر زمونږ خلاف استعمال شوی دی که پاک باز کړو دا که د تاج برطانیه و که د ملیټري طرف او د وخت د سره په سیاست کې د اسلامي هغه مخکې ورځو کې خبره کوله اسلامي ټاچ ورته ورکړه هغه خبره تاسو به اورېدلې وه که نه اسلامي ټاچ ورته ورکړه نو دې پوځیانو ټول عمر دې پالیسۍ کې اسلامي ټاچ ورکړی ځان له پاکه ګیره خره هلته به هېڅ هم دی په خپله په امریکا کې ټرېننګ سینټرونه ځي او هلته ټرېننګونه کې هغه هېڅ هم دی نن هم د سینټ پام جرنیل او د پرون د سینټ پام جرنیل او جنرال باجوا ناست دي چې بیا به زموږ په سر څه سودا کوي جب خالي دی بیا به که چې بېغي ده هم د دې خاورې بچي دي را دي شي خو په طریقه دا نه چې تر یو څښتې او تر بل څښتې او تر کله یو وجدي کله بل وجدي که داعش دی هم دې راشي پنجاب ته ولې نه ځئ او دا هلته ولې نه ځئ چودرین دي ناچګانه شته ټي وي اکټران شته هلته ولې نه ځئ او چې په پنجاب هم د شریعت نافظ په غوړ پاکستان شریعت نافظ شو ځای دغه دی د میډیا په وساطت یې اوسه و چې هلته شریعت نافظ کوي موږ هسې په شریعت کې زموږ پښتانه خو په غیرتي نه دي په کور کې هم ذکر اذکار کېږي مونځونه اودسونه کوو په کلو کې اذانونه کېږي نو جهاد په چا کوي ملګرو خبرې ډېرې دي او ورو به یې کوو نه دا اوس یې نه کوو ستړی یم زه ستړی یم تاسو نو هغه یو شعر دی وایي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي چې بیا نه توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي نو ستاسو ډېره مننه چې وخت هم راکړو او سوچ وکوئ